لمنه ملګرو خدای وکړو جوړ به وي. زیاتره ملګري وایي چې ته دغه کوم تمنیل چې جوړوي د ویډیوګانو لپاره دا په کوم پروګرام کې جوړوي، یعنې څه ډول یې جوړوي. دا زه د چات جی پی ټي په واسطه جوړوم، اے آی په واسطه. نو زه راځم دلته تاسو ته دغه طریقه ښایم. تاسو به راشئ خپل چات جی پی ټي به راخلاص کړئ، پلی سټور څخه به یې در سره راډاونلوډ کړئ که چا سره نه و. نو دلته یو پرامپټ دی، زه دغه پرامپټ دلته لیکم، د لیکنه وګورئ. دلته د لیکنې ځای د لیکنه رنګومه. دلته اوس مثلا زه هغه څه ورته لیکم چې زه غواړم مثلا چې زما په پرامپټ کې ولیکل، زما په تمنیل کې ولیکل شي. البته نو زه راځم دلته ورته لیکم. نو دلته ما ورته ولیکل how to create thumbnail by AI، یعنی د AI په ذریعه څنګه تمنیل جوړ کړو. او ورسره په څنګ کې دلته 14 نه دا وګورئ، 14 پر نه دغه د همدغه تمنیل سایز تاسو ته ښیي. مثلا که تاسو غواړئ چې د یوټیوب لپاره جوړ کړئ نو 14 نه صحیح ده، د یوټیوب سایز دی. او که نه غواړئ چې نه تاسو یې د شارټ ویډیوګانو لپاره جوړوئ نو تاسو به لومړی 9 ولیکئ، بیا به ډبل پوینټ ورکړئ او بیا به راشئ دلته 14 به ولیکئ. ښه، زه د همدغه ویډیو لپاره تمنیل جوړوم. که چېرته تاسو خپل عکس ورته رااخیسته د پلس ایکن باندې به کلیک وکړئ، دلته به خپل عکس هم ورته راواخلئ. او که عکس مو نه رااخیسته همدلته دغه ډول ورته ولیږئ. تاسو وګورئ دا چې کله ورته لاړ شي د هغې وروسته کریټینګ ایمیج په اتومات ډول به څنګه شي تصویر جوړ شي. دغه پاس لیکنه ده دا به تاسو چېرته پیدا کوئ. په همدغه ویډیو په لومړي کمنټ کې به ما دغه لیکنه درته کمنټ کړې وي. نو تاسو کولی شئ چې همدغه کمنټ څخه یې در سره واخلئ. په دې باندې ما لانګ ویډیو هم جوړه او ټول تفصیلي معلومات مې هم ورو، خو بیا ځینې ملګري نه ورباندې پوهېدل. نو دلته مې دغه شارټ ویډیو جوړه کړه، شارټ ویډیو مې راواخیسته. وګورئ دلته ایمیج کریټډ، ایمیج څنګه شو تصویر دغه جوړ شو. زه په دې باندې کلیک کوم، لږ وروسته دغه دلته ماته خلاصېږي. پس سیو وګورئ، دغه د شیر څنګ کې دغه سیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک وکړ البته عکس درته راخلاص شي. وروسته د هغې نه به دغه تصویر څنګه شي ستاسو د موبایل ګیلرۍ ته به راډاونلوډ شي. نو لږ وروسته دغه تصویر ښایي. زما انټرنیټ لږ ضعیفه دی، ستاسو انټرنیټ چې چټک و زر تر زره جوړېږي او کار ورباندې کېږي. تاسو وګورئ دلته هلته یې وښوده، تاسو وګورئ how to create thumbnail by AI. نو تاسو که چېرته خپل عکس ورکړئ بیا خپل عکس ورته راځي، سیو باندې به کلیک وکړئ نو دا سیو کېږي، ستاسو ګیلرۍ ته به دا سیو شي. نو دغه تمنیل ما د ریلز لپاره جوړ کړی. نو تاسو کولی شئ چې هم د ریلز او هم د یوټیوب لانګ ویډیو لپاره جوړ